تیر جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نبوت پورې خبره مې کړې وه چې غار حرا کې دغه آیتونه نازل شو د اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغه کور ته چې څنګه نبی علیہ السلام را ننوته نو په نبی علیہ السلام دا یخه تبراله ټول وجود یې رپېده او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ما باندې صادر واچوي زملونی زملونی تزمیل یو شی په یو صادر کې انغختېدلو ته ویل کېږي ما په صادر کې ونغاړی په ما صادر را واچوي. نبی علیہ السلام ډیر د ادب او د احترام زندگی تیره کړې ده د هر چا به قدر کو. دلته وی زملونی په ما صادر را واچوي دا د جمع خطاب دی زملینی نه وی یوازې خدیجې ته بلکې دی کې لکه یو سړی چاته وی ته څنګه او یا تاسو څنګه یې د ادب او د احترام لفظ استعمالی. زملینی کویلې وی دا معنا به چې ته په ما صادر واچوه زملونی تاسو په ما صادر واچوي. دا د عزت الفاظ دي د خپل بیبي سره هم کور کې چې خپل بیبي سره خبرې کوي یا بیبي د خپل خاوند سره خبرې کوي نو د احترام او د عزت الفاظ به استعمالوي. بیبي ډېره زیاته هوښیاره وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زر یې په صادر ور واچو او چې لږ ساعت تېر شو فورا ته تپوس نه کوي چې څه چل دی ودرېږه چې دی لږ دمه شي. بعضې خلک یې ناپوهی یو کور نه بار راشي او لږ په تکلیف یې زر څه چل شوی څه چل سړی وایي ته لږ ما پرېږده یو پوټې دمه شمه نو بیا به د تا لویمه. نو بیبي خدیجه ته زر تپوس نه کوي چې څه چل شوی دی دا ولې راپېږې دا صادر ولې چې لږ هغې پې صادر واچو چې نبي علیه السلام لږ په قلار شو او اطمینان سره شو. فلما ذهب عنه الروع چې هغه ګبراهټ ته لږ ختم شو او د وجود هغه یخوالی لږ برابر شو نو بیا ته تپوس کوي څه چل شوی دی په تاسو څه مسله ده حضرت. نو نبی علیہ السلام ورته ټوله قصه بیان کړه. اوس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا ولې نو اوس هم چې په چا ګبراهټ راشي نو وجود یخ پخ شي خولې د وجود نه وبېږي دا قانون دی. او چې خوله وبېږي د وجود نه او په لاره بنده را رواني د غر نه راکوزېږي یخ هوا پې لګي چې په لاره راځي یخ هوا پې لګي نو هغې یخې هوا سره بیا د بنده دا وجود رپیږي او یخوالی پې راشي. د دې وجې نه د نبي علیه السلام په وجود حالانکې وحی چې به راتله د حضور پاک نه به خولې به دی هغې نه خو معلومیږي چې وجود ګرم شي او زورونه هم وله ورکړل حضرت جبریل علیه السلام په غار حرا کې نو هغې سره خولې وبېدلې په لاره یخې شوې هوا سره نو یخني پې راله. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فورا یو ټکی وی لقد خشیت علی نفسی زه خو په ځانو یریدم ټوله قصه یې ورته وکړه. دغه رنګې یو فرشته راله او زه ځان ته را تر غاړه باسلمه او ما له زورونه راکړله او دا ټکي راته چې اقرأ بسم ربک الذی خلق. او تاسو ته ما تېره جمعه غالبا ویلي حضرت امام زهري او لوی تابعي دی ابن شهاب زهري ورته وی محمد بن عبد الله ابن عبید الله ابن شهاب زهري دا لوی محدث دی او تابعی دی او زمونږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ډېره لویه حصه ده. هغه لیکي د هغه په سند باندې هغه وایي او په بیهقي کې هم دا روایت شته چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ بسم ربک الذی خلق یې ورته وکوي نو ورته یې ده وایي چې انک نبی حق ته ګورې رښتونی پیغمبر یې دا ټکی ورته په لومبي ځل وی. نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نو چې زه نبي نه یم یقین پیدا شوی چې زه نبي فرشته ولیدله آیاتونه واورېدل شق صدر وشو ورته پته ده چې نه درس ته نه تکلیف شته نبي نشته زخم فوري ټیک شو شق صدر د دې نه مخکې شوی دی یقین محکم حاصل دی چې د خدای پیغمبر یم. اوس دلته زمونږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله
پیغمبر یریږي ولې چې نبی علیہ السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی ویریدم او بیبي خدیجه رضی الله عنها ولا ډاډ ورکوي تسلی ورکوي دا ولې نورونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له چې فرشتې کم وخت کې رالی او دا فرشتې تلې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي نو ابراهیم علیه السلام فورا لاړ قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبس ان جاء بعجل حنیز یو رویت سخی ولا رویت کا هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا فورا میلمنو لراوړو به مخې ته کېښوده چې هغه سخی ورته رویت کړی کېښوده نو هغې میلمنو هغه خوراک نه خوړه دغې زمانه کې به دا قانون چې چا به ډاکه په چا وغورځوله نو دا هغه خلکو خوراک به نه خوړه اوس د دې زمانې په شانتې نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي هغه وخوري دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکې وغورځول او ټول سامان یې یوړ او د کور خلک یې وتړل او دا چلو شو دا چلو شو ورسره لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و میوې هغه ټولې وخوړلې هم ته خوراک وخوري الله مسلمان کم حد ته ورسېدو زه حیران شم هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او د امتي ما او د فارش امید کوي لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دي روان اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي داسې ده که نه په کور کې ډاکه واچي خوراک وخوري ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري هغې نه پس سامان یوسي ته د کوم ځای نه مسلمان شوی آیا د پیغمبر طریقه دا ده نبی علیه السلام دې له راغلی امت ته دا څیزونه ښودلي دي نو دا هغه زمانې چې کم غله ډاکوان به وغي چې به ډاکه وغورځوله نو کور کې به خوراک نه کاو نو چې فلما رأى ایدیهم لا چې وی قتل چې د دې میلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي نو ابراهیم علیه السلام ویرېد اوهو دا جو څه ډاکوان راغلي که څه مسله ده چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورې لکه یره پیدا نه کې انا رسول رب زه ستاسو د رب ستا د رب استازي یو فرشتې یو انا ارسلنا الى قوم لوط د لوط علیه السلام قوم لروان یو خو تاله یو خوشخبری د زوی درکو نو تا سره مو ځکه لږه دمه واغېسته نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع چې د ابراهیم علیه السلام نه یره ختمه شوه نو بیا ورسره بحث شروع کړو چې دا زما واره دی هغه سره به څه کوې دا قوم ولې هلاکوې یره ترې ختمه شوه پته ولګېده که نه چې په پیغمبرانو یره راځي ابراهیم علیه السلام د ډیرو پیغمبرانو نیکه دی او څومره لوی شخصیت دی یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه طور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړ او الله ورته فرعون له لاړ شه وی الله هغه سره خو زه څه به وکړم خو لوی بادشاه دی او بل د هغې په ما مرګ پورې دی سړی مې وجلی دی څه به کومه الله وی ورېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرک به هم نشي کولی وی دا کونټی دی وغورځو چې څنګه موسی علیه السلام کونټی وغورځول هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو نو موسی علیه السلام ترې وروسته شو چې ټک راله رانه کړي دا څه شو الله ورته څه وی لا تخف مه یېرېږه ونه یېرېږه فاوجس فی نفسه خیفة موسی موسی پړه کې یره راله الله وی انه لا تخف بل دی راځي انه لا یخاف لدی المرسلون مه یېرېږه پام کوه زه در سره یم ګوره په موسی علیه السلام دا د ګبراهټ راغلی دی یره پې راغلی ده نو یره په پیغمبر راځي دا فطري شی دی طبعي شی دی ولې رونو یو په الله یره نه راځي چا باندې یره نه راځي دا فرق شو د پیغمبر او د خدای پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې غاښ به م خوږېږي شهید کېږي به ستړی به م پرې راځي لوږه به م پرې راځي بیماري به م راځي تبه به م راځي ګبراهټ او یره به م پرې راځي دنیا کې اوسېږي انسان دی اعلی کامل شخصیت ته انسانانو کې کامل انسان دی لوی انسان لوی بشر لیکن ګبراهټ یره راځي نو که په نبي علیه السلام یره راله نو دا خبره خو نه ده او یره د څه د وجې نه اوس راله په نبي علیه السلام په دې ځان پوهې کا
علما مختلفی وجې لیکي، خو ستاسو د پاره اسانه وجه درته وایم. یاره په دې راله چې په یو ځان له ځای کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلک میلو شي، نو یاره راځي که نه راځي؟ یو خدا شو، ناشنا خلک میلو شو. دویم زړه یې وله سیرې که چړې چاکوان ورپسې روباسي، یاره به نه راځي؟ او د دنیا خلق رالل په تله کې وسره او تلل ما درته مخکې جمعه کې ویلي یاره نه راځي. او بیا جبریل علیه السلام ځان ته راترغاړی ایسته، څو ځله یې راترغاړی ایسته. نو د جبریل خو ملکیت دی په هغه کې، هغه خپله سر وردن نه کوي پکې چې زه به تاله بار بار راځم، نو چې لږ مانوسیت انس پیدا شي، مینه پیدا شي، نو دې سره یاره پیدا کېږي. او بله څه خبره ده، بله دا ټکې چې ته پیغمبر دا یې ورته ووایي تعالی الله نبوت درک پیغمبری دله درکړه، نو یاره دام راله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده. اوس به څه کوم؟ لقد خشیت علی نفسی، هغه وخت د ماضي صیغه ده، هغه وخت ویرېدم، زړه کې مې یره راله هغه ټیم سره. ولې به یره راله ټیم سره؟ لوی قوم سره مقابله ده، ټول یو خوا دي، زه پکې یا کې تنها بل خو یم. اسانه خبره ده. دې خلکو سره به څه کوم؟ څوک به مې مخالف شي، څوک به مې دشمن شي، چا سره بروانه راځي، وال ټکول به پکې راځي، او نورې نخرې پخرې، دا خو ډېر ګران کار، دا به څه چل کېږي. غبراهټ راغی، بیبي هوښیاره ده، د دې وجې نه غبراهټ یاره راله. نورې وجې علماو ذکر کړي، خو ستاسو دپاره دا کافي ده. نو بیبي ورته څه وایي؟ پام کوه، یاره خو ښه بیبي بیا هم ښه بیبي وي. ښځه چې ښه ښځی، نو هغه ښه ښځی. حضرت خدیجه رضی الله عنها هوښیاره بیبي ده، پاک دامنه بیبي ده. او الله پکې حکمت هم ده چې د نبی علیہ السلام عمر 25 سال دی، نو دا د 40 کالو وه، چې دې وخت کې نبی علیہ السلام د 40 دا د 55 کالو ده. داسې که د نبی علیہ السلام نه په عمر کې کشره وه، نو کشره ښځه چې عمر یې کم یې هغه به لاره پیدله، او لاسونه ګورې، پام کوه چاته غږونه کې ګورې، او څوک به دې مړ کي، او دا چل به وشي، دا چل به وشي. کشر انسان خو یریږي که نه؟ د هغې خو عمر پوخ و، پته وه ورته هر څه ورته معلوم و. کله هرګز ونه یریږي. ګورې پام کوه، صحابه دا ټاکه دې خلکو ته وایي دا دې ټول ملګري کېږي. انک لتصل الرحم، تاکې خو یو صفت دا دی چې خلکو سره صلې رحمي کې، ټول خپل خپلوان درته داسې نږدې دي، هر یو مشر درته د خپل زوی په نظر ګوري، هر امزور درته د خپل لور په نظر ګوري، هر کشر درته د پلار په نظر ګوري، هر چا له منډې وې. نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي. نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده، ابه دې ملګري، رشته دې ملګرې ده. وتحمل الکل، خلکو نه بوجونه اوچته، عامو خلکو ته فایدې رسې. په لاره څوک روان دي، غوټه ورسره د تېتې زروالې په اوږه کې دی، زنانه سره پیټې دی، ته تې 5,000 راواخلې. او نور بوجونه، دا خو حسي بوج دی، معنوي بوجونه، څوک ټینشن کې پروت تسلي ولا ورکې، هر چا سره په غم کې ځان شریکې، خلکو له فایدې ورکې، حسي معنوي هر قسمه بوج د خلکو نه اوچته. تقر ضیف میلمانو میلمستیا کې، نو خپل به دې خپل شي، هغې سره صلې رحمي کې. او دا چې کم غریبانان خلک دي، او دا د وطن خلک دي، دې سره بوجونه اوچته، دا به هم د سره ملګري وي، ښه دې ورسره کړي دي. او د بهر خلک میلمانه، هغوی له میلمستیا ورکې، ابه دې ملګري وي، اب هم در سره مرګرتیا به کوي. وتعینو علی نوایب الحق، او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي، د ګناه نه سچه مسله راغلي، او په هغه بوجي، هغې کې دې ورسره پوره مدد کړی دی، تاکہ خدا ښه صفتونه دي، خلکو سره امدادونه کې. دا صفت نبی علیہ السلام له ډاډ ورکړ، او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کړ. بیا ورته څه وایي؟ وایي داسې چل کوو، زما د تره اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه، خو لږه خبره نوره مضبوطی وله. د تره زوی مې ورقه ابن نوفل، دې د پخوانو کتابونو عالمو، هغه له ځو، هغه نه به لږ معلومات والو، لږ تسلي به دله درکړي، مطلب یې دا و چې موږ له تسلي ورکړي. نو لاول خدیجه ځان له تلې د هغې خبر کړی دی چې د هغه نه معلومات اخیستي دي، هسې نه هغه څه الټه خبره ونه کړي، چې هغه ته قصه کړې ده، هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند لوی شخصیت جوړ شو، لوی تاج ور په سر شو. نو بیا وروستو نبی علیہ السلام بوت، دا دې ته هوښیاره ښځه وایي. دې زمانه کې څه کوي؟ سړی چې تا کور ته لاړ شي، یاره استاد جي تقریر وکړه، او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې، جمعات ته بچی لېږې،
مورې زه به دا قرآن یاد کوم. نه ګورې ټول سکول سبق به نه پاتې شي. نن سبا د کور خلق د دین په لار کې رکاوټ دی. ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی. خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي؟ تکړه شوی، هیڅ نشته، الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي. نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي. نو نبي علیه السلام یې بوته چې بویې ته څنګه؟ هغه ته وایي د نه خبرې واوره، ډېر واره نه دی، کشر ته خلک راوروي. اسمع من ابن اخي، او ورته وایي وایه که نه یا ابن اخي ماذا ترى، څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه. نو نبي علیه السلام ورته ټول خبره وکړه چې څه یې لیدلي. نو ورقه ورته څه وایي؟ او ورته وایي هذا الناموس الذي، دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی، په موسی علیه السلام نازله دا هغه فرشته ده. دې نه څه معلومه شوه؟ فرشته چې نازلېږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام له راشي، نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو که نه؟ دا پیرې نه دی، دا بلا نه ده، دا بو نه دی، دا څه دیو نه دی، دا فرشته و مقربه. او بیا فرشته کم ناموس هغه پټ چې یو څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي. د دې مقابل جاسوس دی، هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو، پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي. ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي. دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله ده. یا لیتنی فی حاجه، ارمان چې ستا د پیغمبر په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندس وې او ما د سره مدد کړی وې. اذ یخرجک قوم، چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی وې. نو نبی علیه السلام خو پوه شو، او مخرجیهم، دا قوم به ما وباسي، زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دې قوم سره چې ما خیر ښېګړې کړي دي او کو سره کوم او جون مې دا ایمانداری کم تیر کړی دی. ویو ټیک ده خبره دی، خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه ښکلی شوی دی. افسوس چې زه وې او زه دې ښه مضبوط مدد وکړم، کلک مدد دې وکړم. افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دې وکړم. ورقه د نبي علیه السلام د دې خبرو تصدیق وکړه یو ګناه، دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تعالی راغلی ده او دا خبرې دې د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي، خبرې دې درسته دي. دې پسې ثم لم ينشب حدیث کې راځي چې درنګې تیر نه کا ورقه څه موده پس وفات شو. بیا وروسته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړه، نبی علیه السلام نه تپوس کړی دی. وی د الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي؟ ځکه تا خو هغه له دعوت لا نه دی ورکړی، ځکه یې د ایمان اظهار نه دی کړی او هغه اذعان او تصدیق لا نه دی کړی. خو لیکن دونه خو یې ومنله که نه، ستا رد خو یې ونه که که نه. نبی علیه السلام وفرمایه د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. نبی علیه السلام ما په خوب کې لیدلی دی، په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی. او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې، دا د هغه د جنت نښه ده، دا د هغه د جنت نښه شو. 3 کاله رونو وحی بنده وه، 3 سال مکمل. دې 3 کاله کې به نبی علیه السلام غار حرا ته تک او مقصد د خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو او تنگ به شو. کله کله هغه حالت به د فرشتې ورته را یادېده، وی کله به وی د غر دې څوکې ته خېجم او ځان ترې رارغړوم، داسې به یې تنګ شو. نو ورته به آواز وشو چې مه کوه، ګورې ته رښتونې پیغمبر دا کارونه کوي. 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان دی. هغه فرشته بخاري شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه، هغې په یو کرسۍ ولیدله، یو ډز وشو، ډز چې بری وکتل فرشته په یو کرسۍ ناسته ده او د هغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده. چې د ولیدله بیا په هیبت راغی، بیا راغی کور ته. چې راغی بیا بیبي ته وایي دسترونی، په ما څادر واچوئ، دسترونی. د سار په عربۍ کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې
شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه دسار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه لکه دا کوټ شو مثلا بلستن شو صادر شو واسکټ شو دسترونی جامو د پاسه را باندې یو صادر را واچوي صادر یې پې واچو سملاست چې سملاست دی وخت کې فرشته را رسېدله دروازې مخې ته یې اواز وله ورکړه یا ایها المدثر قوم اے صادر غوښتونکیه پاسه ډیوټي شروع شوس دومره زر هغه ځای نه څنګه جبریل علیه السلام را رسېده کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی روح القدس ورته وایي پاک روح یو ځل ته نبي علیه السلام تپوس وکړو د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی هغې ړومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیزې سورلی تیزه سورلي لکه راکټ شو راکټ نه خدای خبر میزایل شو خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي هغې اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل دویم نه دریمه پورې د 500 کالو مزل دریم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل د شپږم او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي نبی علیه السلام وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټیم لګېږي او بلا مزل دی که نه وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم نو زه ډېر دا سکنډ او منټ خو پکې اوس رالل که نه هغه زمانه کې خو سکنډونه او منټونه نه و که نه زه به ته تعبیر ته کولی نه شي دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیره پورې چې زه را رسېدلی دومره تیزی کې را رسېدلی انسان د الله دا طاقت ورکړي بعضو لږ ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره وایي د بلقیس تخت به څوک راوړي ایکم یأتینی بعرشها یو عفریت یو سرکشه پیری قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک دومره سات کې به دله راورسومه چې ته څومره سات کې پاسې زیبا ما تخ به مرالی بیا به را رسئ دلته لا ناست دلته زمبا او بیا به را رسومه دومره سات کې لکه ته چې پاسې نه دې نظر غواړم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک وی زه به دله د سترګې د رب نام زر راورسوم چا سره چې اسم اعظم اسم اعظم والا وی سترګې رب نیم دله زر را رسومه نو چې الله بندله د خدای د نوم طاقت ته الذي عنده علم من الكتاب ملا صاحب دی ملا صاحب الذي عنده علم من الكتاب کوم چې ملا صاحب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجې نه دومره طاقت ورکوي چې د سترګې د رب نه د بلقیس تخ ورته را رسوي د سبا نه نو ته ووایې چې جبریل علیه السلام سره څومره طاقت دی او څومره طاقت خدای ورکړی دی د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو یو وزر یو پوټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته یې کړه او الاوړې راوغورځوله او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې جو چغې وواله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراتو یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراتو دومره طاقت الله ورکړی دی ښکلی څومره جبریل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبي رضی الله عنه ډېر ښکلی و چې به په لاره تنو په دې مخ به روبن اچو روبن چې دا مخ مې څوک نیني ولې خشته دومره چې یارېده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخه راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي ښځې را باندې شقانې نشي دومره ښکلی دی به عموما د هغه په شکل لاته یو ځلې نبی علیه السلام سره ناست و جبریل علیه السلام خبرې کولې نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې د
دا سړی دی وپېژن چې ما سره ناست و؟ یو د الله رسول وی څوک و؟ وی دحیه کلبي و. وی نه جبریل علیه السلام. او کله به د عام انسان په شکل راغی. یو ځل راغی نبي علیه السلام ته کېناسته، تور سری دی، خشته د ځوانۍ شکل یې دی، د سفر آثار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیه السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړل مبارکو ته. او د نبی علیه السلام نه یو څو تپوسونه وکړل. صحابه یو بل ته کتل، دا پېژنې؟ وی نه. بل وی ته پېژنې؟ نه. ایمان څه شی دی؟ جواب یې ورکړ. بیا تپوسو کې اسلام څه ته وایي؟ جواب یې ورکړ. بیا د نبی علیه السلام تپوسو کې احسان څه ته وایي؟ نبی علیه السلام جواب ورکړ. بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي، تا ته چې څنګه پته نشته ما ته پته نشته. وی نښې به یې درته وښیم. نو نبی علیه السلام د قیامت نښې بیان کړې. نو لا نو نبی علیہ السلام صحابو ته وی ردو علی هذا الرجل، وی دا سړی ما ته واپس کې. مطلب یې دا چې د خلکو ته پوره پته ولګي. نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تللو چې سړی پیدا نه کړ. وی راځئ کښېنئ، نه شی واپس کولی. وی صاحب څوک و؟ وی هذا جبریل، دا جبریلو یعلمکم دینکم، تاسو ته دین خو. ما نه تپوس کو چې تاسو دین زده کړئ. او کله به لیټم شو، کله به لیټم شو. یو ځل نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه، دی به چونکې الله نه راته استازي د الله، نو نبی علیہ السلام به ډېر زیات ورته خوشحاله و، ډېر به خوشحاله و. نو یو ځل چې نبی علیہ السلام تپوس وکړه، وی ته مونږ له دا چې راځې لږ زر زر راځه که نه، زیات نه راځې. وی وما نتنزل الا بامر ربک، وی بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی. الله چې وی دله راځم، چې نه وی د نشم راتلی. دا فرشته الله مقرر کړی وحی دپاره. نبی علیہ السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبریل علیه السلام راوړ. او جبریل ورته ولې په عبرانۍ ژبه کې جبر قوت ته وایي، طاقت ته وایي، او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته وایي. جبر یا جبر طاقت ته وایي. قوت الله، دا الله طاقت، دا الله یو لوی طاقت و. جبریل نور لغاتم پکشتا، مشهور جبریل دی. باہر کیف زمارونو. او کله یو ځل نبی علیہ السلام سره وعده کړی و راځم به رانغی. نو نبی علیہ السلام ترمذی شریف کې راځي. نو نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه تا خو ما سره بېګا وعده کړی و رانغلی؟ یو وی ستا په دیوال باندې یو څادر و، په هغې کې تصویرونه و، او د کټ لاندې کوترې او سپی دی، ځکه رانغلی. نبی علیہ السلام فوراً هغه څادر صحابو ته وی شابه دا څادر راغورځوئ. بیبیانو ته وی پته نه که نه بعضې وخت کې پرده چا ویزنده کړي، دا راغورځوئ. دا کټ کې په دا میانځ باندې او ګدۍ ته جوړ کړې، تولیانې بالښتونه ته جوړ کړې، د کټ لاندې سپی څه کوي چې ویې کتل یو کوترې د کټ لاندې و. وی دا کوم ځای و؟ وی دا حسین راستو، حضرت حسین. ماشومان خو دا سپي له اوبئ که نه؟ وی دا وباسئ د شپې. پته ولګېدله چې کوم ځای کې تصویرونه د زیروح، نو هغه ځای ته د رحمت فرشتې نه راځي، د رحمت فرشتې هلته قطعا نه راځي. حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره وه چې نبی علیہ السلام وی چې کله دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې لیدلې وه، نو ما ته به وی نبی علیہ السلام ورته وی ښه. نو دې خدیجه رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام ناستو، دیکھ جبریل علیہ السلام راغی. ایها المدثر صادر غستون کیا، یا ایها المزمل صادر غستون کیا.
یا ایها النبی اے پیغمبر، یا ایها الرسول اے رسولا، پنامنوم ورته نالي. دا ولې پنامنوم که څوک یو بل ته اخلي پروا نشته، او الله چې اخلي نو په الله خو اغشتي چې هغې کې خو شک و شبهه نشته. احترام او ادب کوي. لکه تا ته وایم اے فلان کی، او درته وایم اے کاکا جی، دواړو کې فرق شته که نشته؟ اے فلان کی اے کلی والا، اے رورا، اے رور کے دے کے فرق شتا. اللہ عزت کئی او بندہ بے ولی عزت نہ کئی. داسې ښکلی پیغمبر مقرب د الله په ټولو پیغمبرانو کې سردار پیغمبر الله مونږ د هغه د امت لپاره نصیب کړي غوره کړي. یا ایها المدثر اے صادر اغوستونکي، قوم پاسا. قوم دا معنی هم ده چې ودرېږه، او د قوم دا معنی هم چې یو کار شروع کا. لکه اوس چاته ویل لکه شابه پاسېږه، نو پاسېږه دا معنی هم چې اوچت شه، او پاسېږه دا معنی هم چې هغه کار کول غواړي. قم فانذر، دا خلک ویروه. انذار او تخفیف کې دا فرق دی. انذار هغې یرولو ته وایي چې د الله عظمت وسره او مینه وسره. لکه یو بچي ته پلار وایي بچې ګورې سپلی پخپو کوه، خپې به دې خوږ شي، بچی دې سوړو کې ګوتې مه وه، مار به دې وچیچي. اوس دا پلار دا بچی چې یری، نو دا په دې بچي ظلم نه کوي. دا ظلم یره نه ده، دا هغه یره ده چې د دې بچي ته ادب ښیي، احترام ورته ښیي. او دا پلار یو عظیم دی، ظالم نه دی، د ده عظمت د بچي په زړه کې پروت دی. نو چې کومې یرې سره عظمت وي، لویي وي، او دا کومه یره کې دغه وي، دا تادیب وي، احترام وي پکې، هغې ته انذار وایي. انذر دا قوم د الله د عذاب نه ویروه، د الله عظمت ورته وښایه لویي. د ظلم هغه نه چې ګنې ظلم پې وکوي، د ظلم یاره پې راولي، هغه نه. او لږ په طریقه د ادب په لاره کې ویروه. وربک فکبر، د خپل رب عظمت ورته بیان کا، د خپل رب لویي ورته بیان کا. دوی خپل رب نه دی پیژندلی، دوی بت د الله سره شریکوي. نو خدای د بت برابر کړی دی. دوی خدای د چا برابر کړی دی؟ د بتو. دوی د الله عظمت نه مني. دوی بچي د یو بت نه غواړي، مرض شفا د بل بت نه غواړي، باران د بل بت نه غواړي، عزت د بل بت نه غواړي، پیسه د بل بت نه غواړي، په سفر کې کامیابی د بل بت نه غواړي. او دا ټول کارونه د بتانو نه دي، دا د چا دي؟ الله دی. الله عظمت بیان که چې بتانو نه زړه تور شي، مخلوق نه زړه تور شي. ربک فکبر، اے ربک فعظم، دا الله تعظیم، دا الله صفتونه ورته وښایه، دا الله لویي ورته وښایه چې دا زمونږ څومره څیزونه د دې ټولو نیونکې دا الله دی، دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي. دا ورته بیان کوه، دا الله لویي. وربک وثیابک فطهر، جامې دې پاکې وساته. دا نه چې جامې دې پلیتې دې پاکې کا، نه ادابم علی طهارتها، جامې دې پاکې وساته. مخکې پاکې دي ولې ککړې دننه شي. دا ظاهري جامې هم ترې مرادې دي. ولې چې د کوم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې، نو د هغه یو عظمت د سامعینو د خلکو په زړه کې کښېني. او یا د جامو نه عمل مراد دی، عمل چې د سنګ مخکې نه پاک را روان دی، مخکې نه هم پاک را روان و، ما خو درته ویلي دي اقصې پاک وساته، داغ در باندې را نشي، احتیاط کوه. والرجز فهجر، او بوتانو نه چې د څنګه مخکې ځان ساتلی رجز بوتان، نو اوس هم ته ځان ساته، مخکې دې ته ځان ساتلی دی، داویم په هغې اوس هم دوام وکړه، ځان ساته د دې بوتانو نه ګورې. او ولا تمنن تستکثر، که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما د لشل در کړی دی اوس به 13 راکې. لکه زمونږ دا خلک په دې غم خادی کې داسې کوي که نه کوي؟ غم خادی کې ولا یو 1000 روپۍ یوسي، سبا چې د زوی اډه یو ډبې ولا یوسي، سبا چې د زوی کویدن وي، هلکه دله خو ما 10,000 روپۍ وړې، ما له خو یې راونړی، دله خو ما سیره کړې وه، ما له خو یې ونه کړه، دله خو ما ډبې وړې ما له خو یې راونړه. هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخت ته وړه، تمه مه کوه چې ماله به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځول، چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ماله راکړي، دا ګناه ده، په دې نیت به نه ورکې، د هغه وس کې به سبا یا به نه. داسې شته دی، دا زمونږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي، یو بل له چې وړلې موړنې کوي، څه مطلب چې د خدای دپاره یې کوي. رښتیا وایه، دا وایه
د خدای دپاره کې جمعه صادر کې ولې نه اچوي؟ دا دې دپاره وړي چې نن مې سیرا چولې ده د 200 روپو سبا به راته 300 اچوي. نن مې ټیم غوړي وړي سبا به 2 ټیمه راوړي. نن مې بورې روجي وړي سبا به 2 بورې راوړي. نو د خدای دپاره پکې څه شو؟ مړ شو او تا ولا شي یوړه. ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې نو خدمت ما کاو او نن دې ما ته ونه وې زما مور هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې ولوړئ نن دې مرداره جوړه شوه. ای پښتنو ای رونو هر کار چې کوئ د پیغمبر د سنتو مطابق کوئ. جون بخي خشته بی وستی کیږي یو څه وستی نه کیږي موړه او د خدای په نوم ورکوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای لا تمنن چا سره ښېګړه کې احسان کې نو چې هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته بیا د زیاتو مطالبه کې خدای دپاره څه کوه. ولربک فاصبر زبردست ټکې دی د ګورې مخالفت به دې شروع کېږي. کنزل پکانو ویشتل وال ټکول نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی؟ نو الله دپاره صبر وکړه. لربک مقدم کړی دی په دې آیتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونو امې درته ذکر نه کړل دی کې 15 ګنټې تقریر دی. لربک فخاص الله د رب دپاره صبر کوه لږ صبر کوه. او یو سړی وي د خدای دپاره صبر وکړه ښه ورته خبره مضبوطه وي. ګوره دینه څه معلومه شوه؟ لومبی خدا معلومه شوه چې علم به حاصله مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده که ځان پوه که. دویم نمبر چې د علم حاصل که نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه. دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه. قم فانذر پاسوه خلق ویروه او یره لږه زیات مؤثرئ په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکولو او اصول یې ورته وښول. الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپل هم ګورې ځان پاک ساتلی. که زه په خپل یو ګناه کوم او تا ته ویم ګناه مه کوه نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي؟ مړه په خپله یې کې او ما ته منې کې بیا به اثر نه کوي. او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته یم تیم مه کوه اله به اثر کوي. دا آیتونه نازل شو چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځه غټ درون پیټې په سر شو. بس هلته نبوتو 3 کاله مخکې او 3 کاله پس رسالت دور شروع شو. دا نبوت دور او دا د رسالت دور. هلته د نبوت تاج په سر او دلته د رسالت تاج په سر شو او ډیوټي حواله شوه او سخته ډیوټي حواله شوه. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خو د الله رسول یم ما ته خو دا ایتونه راوړل. بس لومبی هغې وی ما خو د مخکې نه په دې ارمان وم. هغې خو فورا په ښځو کې لومبی ایمان راوړه مسلمانه شو په ښځو کې. حضرت علي ماشوم لویده د نبی علیه السلام سره د تره زوی د ابو طالب او راکوټ یې ورسره لوی شوی دی. هغه ته وی دا مسله ده وی صاحب ما منلې. اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علی ایمان راوړه او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها په غلامانو کې لومبی هغه ایمان راوړه او په بالغانو سړو کې لومبی ایمان چا راوړه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او بالکل بصر و چشم دا سلور اول نمبر مسلمانان شو او بیا رو 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 لگیا دی مخالفتونه شروع شو جګړې شروع شو مخالفتونه شروع شو. هغه پیغمبر چې صادق رښتونی به ورته بیا ورته دروغجنې. هغه پیغمبر چې د وعدې رښتونی به ورته چا به ورته جادوګرې چا به لیونی عیاذا بالله چا به کاهنې. اسانه خبره نه ده. دومره مضبوط بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پریوت چې د حد نه مونږ طالبانو طرف پټکي کله په سر پټکي نو موږ ته دا وایو چې دا پټکي دا نه چې ګنې یو تخم دله د سر نه تاو کړه دا ستا په سر یو لوی بار پریوت. کوم بار چې خپلو استادانو زمونږ په سر ایښودلی دی دا چې کوم څه زده کړل دا به امت ته رسې مخلوق ته به رسې. اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کې اوس به تکړه شي دا به بل ته رسول وغواړي. تجارت کوه. ما دا خبرې دا مطلب نه دی.
اتر خرڅ او که مسواکونه خرڅ او که تجارت کې دا جایز دي، خو مطلب مې دا دی چې د تجارت لپاره د خپله ډیوټي پرې نه دی. او دا یوازې د نبی علیہ السلام نه دی او د عالمانو، دا د هر چا فرض دی. تا دلته کې مانه کمې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به یې رسئ، ماشومانو بچو ته به رسئ، دوستانو ته به دا خبرې رسئ. دا د پیغمبر علیہ السلام موږ نبی علیہ السلام چې کوم لوی حیثیت و هغه هم راپوټې کړی دی. د دواړو جهانو مبارک سردار، لوی داعی امت تپاره، لوی مبلغ د امت تپاره، لوی معلم د امت تپاره، لوی خیر رسونکي د امت تپاره، امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی. دا ډیوټي به مو ته ټول کوو چې د هغه امتي وي، دا ډیوټي به کوي. د مولا لږ زیات علمي ابه زیات کوشش کوي، او ستا به پوټینی علمي ته به پوټینی کوشش کوي. مولا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي، ته به خپلو دوستانو ته کولی شي، بچو ته به کولی شي، ښځې ته به کولی شي، ماشومانو ته خو کولی شي که او چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا واورې د یېرې شوې، دا خو یادې پاتې کېږي، دومره زر نه یېرېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي ده. نو دا دور د رسالت شروع شو، لوی بار په سر شو. د پیغمبر ذمہ دارۍ ډېرې زیاتې وي د امتي په نسبت. پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی، لوی حیثیت یې ورکړی دی، خو ذمہ دارۍ ډېرې زیاتې دي د پیغمبر. ولې ذمہ دارۍ نه دي؟ نو دا څلور کسان لومبي حضرت ابوبکر صدیق، دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي دي. یو موقع کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پوټې غوندې اختلاف راغی. ابوبکر صدیق ورته لږ استغه ووایي، هغه ورته استغه ووایي. نو عمر پې خفه شو، چې خفه شو حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ما معاف کا. هغه خفه شوی وایي نه دې معاف کو، روان شو ته دې مور پسې روان شو. ګوره چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا فورا وغواړي. دې ورپسې ځي به معاف کا، کور ته ورپسې لاړ، اتې مخکې و دې ورپسې دی. عمر چې مخکې دی چې عمر په دروازه ور دننه شو نو دروازه یې ورته بنده کړه چې تا زه خفه کړم اوس را معافي غواړئ. نو ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبی علیہ السلام مجلس له چې را روان دی خفه دی چې یاره ما څه وکړل. عمر مې هسې خفه کړ، دا خو د ما ملګری و د خفه کولو. نو عمر چې کور سوچ وکړ نو ستومانه شو چې واقعي دې خفه کړم، خو بیا رانه معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړ او دروازه مې مته بنده کړ. نو عمر هم ورپسې راغی. نبی علیہ السلام پې پوه شو دې سړي چا سره جنګ کړی. چې دواړه رالل کېناستله نو حضرت ابوبکر ورته الوی. نو نبی علیہ السلام حضرت عمر ته غوسه شو، حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي صاحب زیاتي ما کړی دی، او نبی علیہ السلام بیا هم عمر ته غوسه دی. او څه فرمایي؟ وی هل تارکو لی صاحبي، وی زما دا ملګري دا ابوبکر صدیق دی به زما د خاطره معاف کې؟ که غوسه راته ده کړې ده خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کوو؟ هل تارکو لی صاحبي، زما دا ملګري زما د خاطره معاف پکې ولې دې خفه کوې حضرت ابوبکر؟ او بیا څه وایي؟ وی یو وخت کې چې ما وی چې زه د الله رسول یم نو ابوبکر وی صدقته رښتیا دی وی، او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی وی. دا لوی منقبت دی د ابوبکر صدیق چې ما وی د الله رسول یم. واحد حضرت ابوبکر وی صدقته، د الله رسول رښتیا دی وی، صدقته رښتیا دی ویلي دي، او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی ویلي دي. دا د ابوبکر صدیق لوی منقبت دی. حتی تارکو لی، زما د خاطره زما ملګري به معاف کې. دا لوی منقبت دی جناب، د حضرت خدیجې د پاره، د حضرت علی رضی الله عنه د پاره، د حضرت زید ابن حارثه د پاره، او د حضرت ابوبکر صدیق د پاره رضی الله عنه. نور خبره به انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کړم. نو دا زما په دې خبرو به لږ عمل هم کول غواړي. د نبي علیہ السلام د حالاتو نه هم خبر شئ، او زما چې کوم خبرې درته کوم په هغې به وپوټېله غوندې عمل هم کوئ. ښه جناب، دا یو ملګري دعا غواړي، کور کې بیماري ده، اپریشن دی، رب العالمین دې وله شفا ورکړي. د یو سړي د خواښې سره ناجیز تعلقي او خپل لور رشته هغه سره کوي. د دې خواښې لور که څنګه د خپلې لور چې خواښې سره ناجیز تعلقي دومره ده چې ښځه پې حرامېږي، ښځه پې حرامه شوه، دا مسله ده. جلیبیب واقعه دا خو ډېرې واقعې راځي. نو خیر دی، ښه ښه ده. ښه
بیان کې د بدنظرۍ متعلق لویه ګناه ده او خلک بدنظري کوي او جنکیب کوي، نو خدای دې منې کړي، نو لویه ګناه ده، الله دې منې کړي. خصوصا د محبت په مسله کې ډېر خلک مبتلا دي. وایي که خپل یو خاوند د ښځې ضروریات پوره کوي، هر قسمه ضروریات، او ښځه بیا هم خپي او عدالت په ذریعه د خاوند نه طلاق حاصلوي، نو په شریعت کې څه حکم دی؟ نو ګوره که دا خاوند د ښځې پوره حقوق او ضروریات پوره کوي، نو ښځه عدالت ته بیا ولیږي، خو څه چل به پکې وي که څه چل به پکې وي. او که بیا هم دا ښځ ضروریات پوره کوي او دا ښځه بیا هم ورسره، بیا خو دا مطلب چې د ښځې د خاوند نه دی خوښ. عدالت ورکولی شي. عدالت دې زمانه کې عدالت چې تنسیخ نکاح وکړي، تنسیخ نکاح، ښځه خاوند یو بل نه جدا کړي، دا شرعاً معتبر دی. عدالت چې کوم تنسیخ نکاح وکړي، علماء د دې متعلق فتوا لیکلې ده، شرعاً معتبر دی، خو الله په دې شرط چې عدالت د دواړو بیانات ووري، د دواړو خبرې ووري، او بیا تنسیخ نکاح کولی شي. او که عدالت داسې وکړل چې مثلا دا یو کس وي چې په ما زیاتې کړې دی او زما خبره پوره نه ده اورېدلې، نو هغه بیا د اپیل حق شته بر عدالت کې، بیا د اپیل دی وکړي. ښځه د خاوند سره شل یا د ښځې خاوند شل 50 کاله قید شي، د ښځې حکم دی، بس ښځه دې ولې جامع مامین دي ولېږي دي ولا جیل ته، حکم یې دغه دی. دا ته ځان جدا کولی نه شي او بل خاوند نه شي کولی، چې کله جیل نه راخلاص شي نو همدغه ښځه ده. کله بیمار اوكي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. الله تزمون راضي شي، الله د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي، الله د فتنو مصیبتونو په امن او امان کې ورساته. رب العالمین د نبی علیہ السلام په نقش قدم مونږ روان کې. دا زمونږ د فضل شاه لالا زوی غازی شاه وفات شوی دی، دا زمونږ د سیلو د کندی او اکسیډنټ کې غریب وفات دی. دعا وته کې الله مغفرت نصیب کړي. غازی شاه انسان دی، بس زمونږ فضل شاه لالا دی خدای پاک وبخي، هغه یا دغه بچي ډېر لوی خدمت کړی دی او کوي د قوم او د ولس. او غازی شاه خو ډېر ښه سړی و، الله دې مغفرت نصیب کړي. او اکسیډنټ کې مړ دی خو شهید دی، الله دې دا شهادت قبول کړي، الله دې بچو له وارثانو له صبر ورکړي، ورونو دې الله صبر ورکړي، الله دې د نورو غمونو نه وساتي. نور چې څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي.